بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارامه اوسئ، او په دې هیله چې خپل درسونه مو هم لوستلي وي، تکرار کړي مو وي او زده کړي مو وي. ګرانو زده کوونکو، راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې تاسو هم ګورئ، اسلامي ښوونې او روزنې مضمون ده. د لومړي ټولګي عنوان څه ده؟ کعبه شریفه. پاڼه 9 پاڼه د ګرانو زده کوونکو او 58 جلسه ده. څوم لوست دی؟ 5 لوست دی. زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې خپل نوی لوست پیل کړو، یو ځل به تېر لوست تکرار کړو. زموږ تېر لوست څه و؟ زموږ تېر لوست کعبه شریفه. موږ تېر لوست د کعبه شریفې په اړه باندې ولوستل او پوه شو چې کعبه شریفه زموږ قبله ده. یعنې زموږ قبله څه نومیږي؟ زموږ قبله کعبه شریفه نومیږي. او دا مو هم لوستلي وو چې ټول مسلمانان کوم لوري ته لمونځ کوي؟ آفرین، ټول مسلمانان د کعبې لوري ته لمونځ کوي. کعبه شریفه د مکې په ښار کې واقع ده چې د لومړي ځل لپاره د آدم علیه السلام په واسطه جوړه شوه، او وروسته له هغه نه د دویم ځل لپاره د چا په واسطه جوړه شوه؟ د ابراهیم او د هغه زوی د اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې جوړه شوه، تر څو چې ټول مسلمانان د عبادت لپاره کعبه شریفې ته لاړ شي او یا هم د کعبه شریفې لوري ته ودرېږي او لمونځ وکړي. ولې باید د کعبې لوري ته لمونځ وکړي؟ ځکه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله کور او د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. په ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې د کعبې لوري ته لمونځ وکړي. او ګرانو زده کوونکو، هغه څوک چې وس لري نو یو ځل باید د کعبې شریفې زیارت وکړي، ځکه چې د کعبې شریفې زیارت کول د اسلام 5م رکن دی. الله جل جلاله په موږ ټولو باندې فرض کړی دی، او په هر کال کې ټول مسلمانان د نړۍ ګوټ ګوټ څخه د الله جل جلاله د عبادت کولو لپاره په دغه ځای کې راغونډیږي، یعنې کعبه شریفې ته راغونډیږي او څه کوي؟ د الله جل جلاله عبادت کوي. نو زموږ قبله کعبه شریفه ده، او کعبه شریفه د ټولو مسلمانانو ځای د عبادت ځای دی. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو ګرانو زده کوونکو په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست څه دی؟ زموږ نوی لوست د کعبه شریفې پاتې برخه ده چې نیم مو په تېر لوست کې ولوسته، نیم به نور هم نن ولولو. نن به ګرانو زده کوونکو ولولو چې کوم کارونه باید د کعبې لوري ته وشي او کوم کارونه باید د کعبې لوري ته ونه شي. په دې باندې باید تاسو پوه شئ چې باید کوم کارونه د کعبې لوري ته وکړئ او کوم کارونه د کعبې لوري ته ونه کړئ. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو په هغه کارونه چې باید د کعبې لوري ته وشي. لومړی به په دې باندې پوه شو او دا به زده کړو چې کوم کارونه باید د کعبې لوري ته وشي. ګرانو زده کوونکو، لومړی کار چې باید د کعبې لوري ته وشي څه ده؟ لمونځ کول. څنګه مو چې مخکې هم وویل ګرانو زده کوونکو، لمونځ باید د کعبې په لوري وشي، ځکه چې کعبه د الله جل جلاله کور او د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. ولې الله جل جلاله موږ ته ویلي چې باید د قبلې لوري ته یا د کعبې لوري ته لمونځ وکړو؟ ځکه چې الله تعالی غواړي ټول مسلمانان یو ټاکلي لوري ته راغونډ شي او لمونځ وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ ټول مسلمانان یو او باید ټول یو ځای د کعبې لوري ته لمونځ وکړو، ځکه چې کعبه شریفه زموږ قبله او د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. دویم کار چې باید د قبلې لوري ته وشي دعا کول دی. هر کله چې موږ غوښتل دعا وکړو، یا هم کله چې تاسو دعا کوئ ګرانو زده کوونکو، نو باید د قبلې لوري ته ودرېږئ. دریم کار چې باید وشي سجده کول دی. ګرانو زده کوونکو، سجده کول باید د کعبې لوري ته یا زموږ د قبلې لوري ته وشي. یوازې سجده کول نه، یوازې د لمانځه سجده نه، بلکې د شکرانه سجده، د توبه سجده او ټول سجدې یوازې او یوازې د کعبې لوري ته وشي. راځو څلورم کار ته چې باید د قبلې لوري ته وشي څه ده؟ د قرآن کریم تلاوت کول. ګرانو زده کوونکو،
موږ په تېر لوست کې هم لوستلي وو چې کله چې موږ قرآن کریم په لاس اخلو نو باید اول اودس ولرو. بې اودسۍ هېڅکله باید وانخلو ځکه چې ګناه لري او قرآن کریم د الله جل جلاله سپېڅلی کتاب دی. نو کله چې قرآن کریم تلاوت کوو باید د قبلې مخې ته کینو او تلاوت یې کړو او د تلاوت پر مهال باید په ټیټ غږ سره تلاوت کړو تر څو چې نور ته مزاحمت ونه شي. بل کار چې باید د قبلې لوري ته وشي ګرانو زده کوونکو اوبه څښل دي. او کله چې موږ اوبه څښو نو باید د قبلې لوري ته یې وڅښو او په 3 ساو کې وڅښو ځکه چې زموږ ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د قبلې لوري ته کېناسته او اوبه به یې په 3 ساو کې څښل. په شروع کې به یې بسم الله ویل او په آخر کې به یې الحمدلله ویل. نو ګرانو زده کوونکو موږ هم کله چې اوبه څښو باید د قبلې لوري ته اول کینو بیا هم په 3 ساو کې وڅښو. په شروع کې باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایو او په ختم کې الحمدلله باید ووایو. بل څه د ګرانو زده کوونکو ویده کېدل. کله چې ویده کېږو باید د قبلې لوري ته ویده شو ځکه چې د قبلې لوري ته ویده کېدل هم انسان کولی شي چې آرامه خوب وکړي او هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت پر ځای کړي. زموږ ګران پیغمبر هم کله چې ویده کېدو د قبلې لوري ته ویده کېدو. نو موږ هم ګرانو زده کوونکو کله چې ویده کېږو باید د قبلې لوري ته ویده شو. راځو آخرنی کار ته چې باید د قبلې لوري ته وشي د حیواناتو حلالول. کله چې حیوانات ذبح کېږي یا حلالیږي باید د قبلې لوري ته ذبح شي او یا هم حلال شي. ګرانو زده کوونکو اوس راځو په هغه کارونه چې باید د کعبې لوري ته ونه شي. کوم کارونه باید د کعبې لوري ته ونه شي اوس به یې زده کړو. لومړی کار چې باید د کعبې لوري ته ونه شي ګرانو زده کوونکو هغه ده چې باید پښې ونه غځول شي. یوازې ګرانو زده کوونکو دا نه چې موږ د قبلې لوري ته پښې ونه غځوو بلکې د مشرانو په وړاندې هم باید پښې ونه غځول شي ځکه چې دا ډېر زیات بد کار دی او ګناه هم لري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې باید د مشرانو درناوی وکړو او په کشرانو شفقت ولرو. نو که چیرې یو مشر ناست وي او موږ پښې وغځوو دا ډېر بد کار ده او ګناه هم لري ځکه چې د کعبې لوري ته کېږي که نه. نو باید د مشرانو په وړاندې پښې ونه غځول شي د کعبې لوري ته خو اصله. ښه نو ګرانو زده کوونکو بل کار چې باید ونه شي بیت الخلا ده چې بیت الخلا باید د کعبې لوري ته ونه شي ځکه چې ګناه لري. ګرانو زده کوونکو یو ځلې بیا هم درته تکراروم زموږ د نن ورځې لوست کعبې شریفې په اړه وه چې موږ د کعبې شریفې په اړه باندې ولوستل. کعبې شریفه زموږ قبله څه ده؟ زموږ قبله کعبې شریفه ده. زموږ قبله کعبې شریفه نومیږي چې کعبې شریفه مکې په ښار کې واقع ده. د لومړي ځل لپاره د آدم علیه السلام په واسطه جوړه شوه او د دویم ځل لپاره د ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی د اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې جوړه شوه. ټول مسلمانان د لمونځ کولو په مهال باید د قبلې لوري ته ودرېږي او لمونځ وکړي ځکه چې کعبې شریفه د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی او د الله جل جلاله کور دی. ګرانو زده کوونکو کله چې لمونځ کوو باید د قبلې لوري ته ودرېږو او لمونځ وکړو. څنګه مو چې وویل زموږ قبله کعبې شریفه نومیږي او کعبې شریفه د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړی مو وي. اوس راځو په ارزونه برخه کې. ارزونه برخه کې ګرانو زده کوونکو 3 پوښتنې دي. دا 3 پوښتنې به ځوابونه ورته ولیکو. تاسو هم همدارنګه دا پوښتنې خپل کتابچو کې ولیکئ ځوابونه هم ولیکئ او تکرار یې کړئ د دې لپاره چې ښه مو زده سي. راځو ګرانو زده کوونکو په لومړۍ پوښتنه چې په لومړۍ پوښتنه کې څه لیکل شوي دي؟ لیکل شوي چې زموږ قبله څه نومیږي. موږ ولوستل تکرار مو هم کړل او اوس په پوهیږو چې زموږ قبله څه نومیږي. زموږ قبله ګرانو زده کوونکو څه نومیږي؟ آفرین. زموږ قبله کعبه شریفه نومیږي.
زموږ قبله څه نومیږي ګرانو زده کوونکو؟ زموږ قبله کعبه شریفه نومیږي. کعبه شریفه په کوم ځای کې واقع ده یا په کوم ښار کې واقع ده؟ موږ ګرانو زده کوونکو موږ په تېر لوست کې لوستلي وو، په دغه لوست کې مو هم تکرار کړل. کعبه شریفه په کوم ځای کې واقع ده؟ آفرین. کعبه شریفه کعبه شریفه د مکې په ښار کې واقع ده. کعبه شریفه په کوم ځای یا په کوم ښار کې واقع ده؟ کعبه شریفه د مکې په ښار کې واقع ده. راځو درېیمې پوښتنې ته. موږ په لمانځه کې کوم لوري ته درېږو؟ ګرانو زده کوونکو موږ ولوستل، تکرار مو هم کړ او اوس به پوهېږو چې کله چې موږ لمونځ کوو باید کوم لوري ته ودرېږو. نو موږ باید کوم لوري ته ودرېږو ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. موږ باید یعنې کله چې موږ لمونځ کوو د کعبې لوري ته باید ودرېږو یا هم د کعبې لوري ته درېږو. کله چې موږ لمونځ کوو ګرانو زده کوونکو کوم لوري ته درېږو؟ د کعبې لوري ته درېږو. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. تاسو به هم همدا سوالونه په خپل کتابچو کې لیکئ، ځوابو سره به یې لیکئ تر څو چې هیر مو نه شي. دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړې مو وي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.